بسم الله الرحمن الرحیم. نو مقصود دا دی چې بیت الخلا ته ننوتل دا عامه طریقه ده، دا د انسان ضرورت دی، هغه ځای د ننه د نجاست دی. لیکن که یو سړی د پیغمبر علیه صلات وسلام په طریقه باندې ورننوځي او هلته بیت الخلا کې ناسته د انسان د پیغمبر علیه صلات وسلام پر طریقه باندې د حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه فلار حضرت مولانا یحیی رحمت الله علیه لیکلی دي چې صرف پر دې ناسته باندې الله تعالی بیا بنده ته د دې سنت طریقې په خاطر څومره اجر ورکوي، بیا الله تعالی د نورو قومونو ته د شپې پر شبخیزي باندې نه ورکوي چې هغې د خپل مزاج او د طبیعت مطابق کوي، چې پر خپل مزاج او طبیعت ټوله شپه په عبادت کې تېروي، پر هغه عبادت باندې دومره ثواب نشته لکه پر دې چې څومره ثواب دی. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت طریقه دا زموږ او ستاسو دپاره د هدایت اخرنۍ لار ده. د دې څه سوا زموږ دپاره بله لار نشته. زموږ اکابر عجبه خلک هغوی د پیغمبر علیه صلات وسلام په سنت طریقو په کوم شکل عمل کوی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمه الله چې د ټوله دیوبند عظیم محدث چې کله د هندوستان کې د فرنګیانو خلاف د جهاد اعلان وکړي او د هغې مخالفت یې وکړي، چونکه حکومت د هغې خلکو ولو نو د هغې د طرفه د ده د ګرفتارۍ او د ده د بندي کولو بندوبست را روان سو. نو شاګردان دي، متعلقین دي، دنیا ورپسې ده، ورته حضرت لږ به ته فرده وکړې لږ به پټ سي. نو دی د یو طرز باندې پټ سلو، روفوشي یې اختیار کړه، لیکن پټ څو ورځې سو؟ 3 ورځې پټ سو. د هغې څه وروسته چې بیا راووتی چې شاګردانو هر څومره ځان پر ستړی کړی هغې بیا نه پټېدی. یو چا پوښتنه چې وکړه چې ولې؟ علما د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت طریقه ده، پیغمبر علیه صلات وسلام په غار ثور کې 3 ورځې پټ سوی دی. نو زه 3 ورځې پټ د پیغمبر علیه صلات وسلام د دې سنت طریقې په نیت باندې سوم. اوس د دې څه وروسته زما دپاره نور ګنجایش نشته چې بیا زه پټېږم، ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام د خپلو مقابلینو سره نورو روپوشي نه ده اختیار کړې. د هغې هر نظر د پیغمبر علیه صلات وسلام پر سنت طریقه. حضرت شیخ الهند رحمه الله هغې به همیشه د ماخستن د لمانځه څه وروسته 2 رکعته لمونځ په ناسته باندې کوی چې د ټولو عربو د عجم شیخ. نو یو وخت به شاګردان ورته ویل حضرت د ولاړې لمونځ ډېر ثواب لري، د ناستې لمونځ لږ ثواب لري، او ته دا 2 رکعته ولې همیشه په ثواب په نیت په ناسته باندې کوې؟ نو ده ورته ویل چې ثواب پرېږدئ، اجر یې پرېږدئ، هر څه یې پرېږدئ. زما د محبوب صلی الله علیه وسلم حالات کتابو کې دا راغلي دي چې هغې به کله ماخستن 2 رکعته لمونځ په ناسته باندې کوی، زه د هغې د سنت پر ځای کولو په نیت باندې دا عمل کوم. حضرت شیخ الهند رحمه الله ته سرکټ به د ډېره استعمالوله، د ده په حالاتو کې لیکلي چې د بدن باندې دانې راوختلې. نو چا شاګردان ورته ویل چې حضرت سرکه پرېږده دا ستا دپاره مضره ده. نو ده ورته ویل چې زما د محبوب صلی الله علیه وسلم خوښه چې وه هغه سرکه وه چې در مرګه پورې مې مرګ راځي زه د سرکې څه مخ نسم اړولی په دې خبر چې د محبوب صلی الله علیه وسلم خوښ شی و. دارالعلوم دیوبند متعلق راځي وایي چې کله دا جوړه سوله نو د هغې چې کومه عمله وه هغې یو مجلس جوړ کړی چې دې کې ګلان لګو، دې کې پر کوم ځای باندې چمنۍ لګو، پر دې ځای باندې ګلان لګو، ځکه دې مدرسې او جامع ته ترقي وکړه. چې کله حضرت حسین احمد مدني رحمه الله باندې راغله نو هغې به راورته ویل چې زما په نورو سر نه خلاصېږي، دلته به د کیکر درخت ته ودروئ. نو هغه شاګردانو به پوښتنه ځینې کوله چې حضرت د کیکر په درخته کې نه ګل سته، نه میوه سته، نه خوند سته، په هغې د ازغي بغیر بل څه نسته، او موږ دلته د حسن د دې دپاره لګو، نو دې کې ته څه حکمت وینې د کیکر درخت دلته؟ نو ده به ورته ویلی چې ما خو په حدیثو کې دا اورېدلي دي چې زما محبوب صلی الله علیه وسلم چې کله د صحابو سره په حدیبیه کې بیعت اخی نو هغه بیعت پیغمبر علیه صلات وسلام د کیکر در درخته لاندې اخیستی دی. نو د هغې وخته سره زما د کیکر د درختې سره محبت دی. نو په دې خاطر زه دا وایم چې تاسو به دلته د کیکر درخته لګوئ. نو مقصود مې دا دی چې کله د الله تعالی د طرفه پیغمبر علیه صلات وسلام د دنیا ته د یو رحمت په مخاطر باندې را مبعوث سو او د دې انسانیت دپاره د هدایت یو لار و نقشه سوه، نو بیا د پیغمبر علیه صلات وسلام د سنت طریقې څه سیوا نورې ټولې لارې بند دي.
که انسان د الله تعالی وصل غواړي، که انسان د الله قرب غواړي، که انسان صراط مستقیم غواړي، که انسان د هدایت لار غواړي، هغه صرف او صرف د پیغمبر د سنت طریقې لار خلاصه ده. د دې څخه بغیر د سنتو په مخالفت کې نه څوک هدایت پیدا کولی شي، نه څوک صراط مستقیم پیدا کولی شي، نه څوک د جنت لار پیدا کولی شي، نه چاته الله تعالی خپل وصل او وصال نصیب کوي. نو زموږ او ستاسو د دې امت دپاره یوه لار خلاصه ده، هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقه ده. چې څومره د انسان زندگی په پیغمبر علیه السلام پر سنت طریقه وي، هغومره د الله تعالی وصل و وصال د انسان په نصیب کیږي. او چې څومره په زندگی کې د پیغمبر د سنتو سره د انسان جفایي او د هغې سره د انسان لرېوالی، هغومره د الله تعالی د قربه سره د نزدېکته سره د هغې کم نصیبه لرېوالی په نصیب وي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د پیغمبر پر سنتو برابره کړي. الله دې دا څو خبرې قبولې وګرځي. واخر